د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه غوره ویناوي. جغ اختر محمد منصور. الله پاک تاسو ته دنیا یوازې د دې دپاره درکړې ده چې آخرت پرې وغواړئ. زه خو د ځان لپاره دا ډېره بده او سپکه ګڼم چې ورځ دې راباندې تېره شي او د قرآن کریم تلاوت پکې نه وکړم. ټیټه وینا، کښته کتل او منځنۍ راشه درشه دا د ایمان نښې ده. خپل پیټی پر بل مه اچوئ، که لږ وي یا ډېر. توره بدن ټپي کوي او بده وینا روح. الله جل جلاله نه پرته له هیچا هم تمم او ویره مه کوئ. یوازې له خپلو ګناهونو وډار شئ. که چیرې مو ګناه ته زړه وي نو یو داسې ځای ولټوئ چې الله جل جلاله هلته نه وي. بده وینا دریو تنو ته زیان رسوي. وینا کوونکي ته، د چا بد چې وایي او څوک چې ورته غوږ نیسي. د قهر او غضب په وخت کې ښه دعا چوپ پاتې کېدل دي. څوک چې د انسان حق نه پیژني ګویا د الله جل جلاله حق هم نه پیژني. د ژوند لپاره یو موخه هدف وټاکئ او بیا یې په ټول توان سره د لاسته کولو هڅې پیل کړئ. شاید د بریالیتوب پړاو ته ورسیږئ. که مو سترګې بنا او غوړېدلې وي نو هره ورځ د محشر ورځ ده. د هغه چا پر حال ډېر افسوس دی چې په دنیا فاني ګڼي او بیا هم مینه ورسره کوي. دوزخ حق ګڼي خو بیا هم په ګناه اخته وي. مرګ رښتیا بولي او بیا هم خاندي. په تقدیر باور لري خو بیا هم د تلونکو سیانو اندیشه کوي. ټولې نیکۍ له حیا او ټولې بدۍ له بې حیایي سره تړلې دي. ځینې وخت جرم بشل مجرم ته نور هم زړورتیا ورکوي. د هغه چا په وړاندې په لوړه لهجه غږېده مه شرمېږئ چې د سترګو په اشاره نه پوهېږي. د ژبې ښویېدل د قدم تر ښویېدلو ډېر زیانمن تمامېږي. ګناه زړه نارامه کوي او ډاډ له منځه وړي. پوه انسان هغه دی چې په ډېر پام او احتیاط سره ګامونه اخلي. الله جل جلاله انسانان د ځان لپاره پیدا کړي دي، ځکه نو نشئ چې هغوی د بل چا شي. زه په تیاره کور کې د غسل ځان پرېمنځوله الله جل جلاله نه د شرم او حیا له ویرې اریان دریان پاتې کېږم. په تنګۍ کې د غم له برکته الله جل جلاله پر انسان اسانتیا راولي. سخاوت د مال، عمل د علم او د الله جل جلاله رضا د اخلاص میوه ده. دا قبر خوشي د هغو خلکو په برخه ده چې دنیا ورته زندان ښکاري. ځناور هم خپل چشتن پیژني خو انسان خپل خاوند نه پیژني. نو محترمینو مسلمانانو دا پیغام مخکې هم شیر کړئ ترڅو نور مسلمانانو ته د دې معلومات وشي، او زموږ پیج درسره لایک او شیر کړئ ترڅو دیني معلومات حاصل کړئ.